عباس ستانکزی څنګه او چاته غوسه شوی دی؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ستانکزی خلکو ته د شریعت خلاف فرمانونو پیروي مه کوئ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ویلي چې خلک کولی شي د دې ډلې له هغو فرمانونو چې د شریعت خلاف وي پیروي ونه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین عباس ستانکزي دغه موضوع په یوه وینا کې چې تازه په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کیږي وړاندې کړي دي، خو تر اوسه یې وخت او ځای روښانه نه دی. ستانکزي د اسلام د پیغمبر د دورې په کیسې سره وایي چې مسلمانان حق لري له هغو آمرونو چې د شریعت خلاف وي اطاعت ونه کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین ټینګار کوي چې د هغو آمرونو اطاعت واجب دی چې له شریعت سره سم وي. که څه هم عباس ستانکزي په ښکاره توګه کوم فرمان نه دی یاد کړی، خو داسې بریښي چې د ښځو د کار او زده کړو بندیز په اړه د طالبانو د مشر وروستیو فرمانونو ته اشاره کړې وي. د ویلي ده چې د ښځو د کار او زده کړو د ممنوعیت په تړاو د طالبانو د مشر فرمان د معتبرې دیني مراجعو له مخالفت سره مخ شوی دی.